امریکا له افغانستان د خپلو تجهیزاتو د لیږد او قراردادونو ختمولو لړۍ پیل کړې. د امریکا د دفاع وزارت یو لړپوړي چارواکي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته په خبرو کې منلې چې پوځ له افغانستان څخه د وتلو تیاری شروع کړی دی. د ده په وینا په همدې تړاو امریکا د مای میاشتې پر لومړۍ نیټې د ځواکونو ایستلو تر پیل د مخه له افغانستان څخه د خپلو تجهیزاتو او وسایلو په لیږدولو او له ځایي شرکتونو سره د خپلو قراردادونو د ختمولو لړۍ پیل کړې ده. نوموړي همداراز ویلي امریکایي ځواکونه نه یوازې د خپلو تجهیزاتو په بیرته لیږدولو پیل کړی بلکې له ځایي قراردادیانو سره د خپلو تړونونو په لغوه کولو هم پیل کړی دی. یاد چارواکي تایید کړي چې امریکا تیر کال فبروري میاشت کې د خپلو ځواکونو کوچنۍ اډې تړلې وي او اوس یوازې د ګوتو په شمار لوی اډې پاتې دي چې تړل به یې ستونزمن نه وي. دا له هغه وروسته چې د روان اپریل میاشتې په نیمایي کې د امریکا نوي ولسمشر بایډن اعلان وکړ چې له افغانستان څخه خپل ټول ځواکونه د 2021 کال سپټمبر میاشتې تر 11 نیټې هیواد ته راستانه کړي.